ایمان پلورونکي پنځمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو زموږ او تاسو کیسه تر دې ځای پورې رسیدلې و چې ناجی پر صلاح الدین ایوبی دا ومنله چې زکویا به د هغه خیمې ته ورځي، او ناجی په خپل بریالیتوب باندې ډیر خوښ و او شپه په تېرېدو. له نیمې شپې وروسته صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هغې خپلې خیمې ته ننوتی و چې ناجی د هغه لپاره درولې و. دننه یې قالینې غوړولې وې، پر پالنګ د پړانګ د پوستکي په څېر پالنګ پوښ غوړول شوی و. کوم پانوس یا هغه څراغ چې بل شوی و د هغې شین رنګې رڼا د بیدیا د سپوږمۍ په څېر وه. د خیمې فضا د عطر له خوږ بویه ډکه وه. په خیمه کې وریښمینې پردې ځړول شوې وې. ناجی له صلاح الدین ایوبي سره خیمې ته ورغی او ویې پوښتل هغه به د لږې شېبې لپاره راولېږم، زه له وعده خلافي ډېر وېرېږم. صلاح الدین ایوبي وویل راویې لېږه، او ناجی د هوسۍ په څېر په ټوپونو له خیمې ووت. لږه شېبه تېره نه وه چې د صلاح الدین ایوبي ساتونکي ولیدل چې یوه ډمه د هغه د خیمې خواته را روانه ده. د خیمې هر لوري ته مشعلونه روښانه ول. د روښنایي دا ترتیبات علي بن سفیان رحمت الله علیه نیولي وو چې د شپې پر وخت ساتونکي شاوخوا ښه ولیدلی شي. ډمه چې نږدې راغله هغوی وپېژانده. هغوی دا ډمه د ګډا په حال کې لیدلې وه. دا هماغه نجلۍ وه چې له ټوکرۍ راوتلې وه. زکویا وه. هغه د نڅا په جامو کې وه. دا جامې توبه ماتونکې وې. په دې جامو کې هغه لوڅه وه. د ساتونکو قومندان ودروله. زکویا ورته وویل د مصر امیر صلاح الدین ایوبي غوښتې ده. قومندان ورته وویل دا له هغو امیرانو نه دی چې ستا په څېر بدکارو نجونو سره شپې تېروي. زکویې وویل تاسې له هغه پوښتنه وکړئ، زه له بلنې پرته دا رنګ جرأت کولی شم؟ قومندان وویل تا ته د هغه بلنه څه ډول رسېدلې وه؟ سپاسالار ناجي ویلي چې د مصر امیر ته غوښتې. قومندان دا خبره منلای نه شوه چې صلاح الدین ایوبي دې د خپل خوب ځای ته یوه ډمه ورغوښتې وي. هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي په اعمالو خبر و. د هغه پر احکامو هم پوهېده چې له ډمانو سره اړیکې لرونکی به 100 دورې وهل کېږي. قومندان دوزړی شو. تر ډېر فکر وروسته یې جرأت وکړ او د صلاح الدین ایوبي خیمې ته ورغی. هغه دننه قدم واهه. قومندان د صلاح الدین ایوبي خیمې ته په ننوتلو د السلام علیکم ورحمت الله د کلماتو له ویلو سره وروسته وویل یو نجلۍ بیرون مو درولې، وایي تاسې راغوښتې ده. صلاح الدین ایوبي وویل هو، هغه دننه راولېږئ. قومندان بهر راووت او زکویا یې دننه ولېږله. ساتونکو هیله لرله چې د هغوی امیر او ستر قومندان منجلۍ بهر راولېږي. هغوی ټول د هغه د درانه غږ اورېدلو ته تیار شول، خو هیڅ غږ یې وانه اورېده. شپه تېرېدله. له دننه نه په ورو ورو خبرې اورېدل کېدې. د ساتونکو د ډلې قومندان د بې صبرۍ په حالت کې یو خوا بل خوا قدم واهه. یو ساتونکي ورته وویل آیا دا حکم یوازې زموږ لپاره دی چې له کومې فاحشې سره اړیکې ساتل ګناه ده؟ قومندان ځواب ورکړ هو، حکم یوازې د لاس لاندې خلکو لپاره وي او قانون د رعیت لپاره. د مصر امیر پر درو وهل کېدای نشي. قومندان له ډېره سوزه وویل صلاح الدین ایوبي به شراب هم څکي. پر موږ د دروغجنې تقوا ویره کېنول غواړي. د هغوی په نظر کې چې د صلاح الدین ایوبي کوم بت و هغه مات شو. له دغه بت نه یوه بدکاره شهزاده راووت چې د تقوا په پرده کې ګناه کوي. ورونو هیڅ کله مخکې له وخته په خپلو مشرانو باندې بدګماني ونه کړئ. خیر، ناجي ډېر خوښ و. د هغې خوښۍ لپاره یې شراب هم بوی کړي نه و. هغه په خپله خیمه کې ناست و. د خوښۍ نه په جامو کې نه ځایېده. هغه ته مخامخ مرستیال قومندان اوروش ناست و. ناجي ته یې وویل د هغې د تللو ډېر وخت تېر شو.
ښکاري چې زموږ غشی د صلاح الدین ایوبي پر سینه ورننوت. ناجی په قهقه وخندل، وی وی زما غشی کله خطا شوی ده؟ که دا غشی خطا شوی وای نو سملاسي به بیرته زموږ لوري ته راستون شوی وای. اوروش وویل ته صحیح وایې، زکویا د انسان په شکل کې کوډی ښکاري. دا نجلۍ له حشیشانو سره تربیه شوې ده، او که نه د صلاح الدین ایوبي په څېر بوت یې هېڅکله ماتولی نه شو. ناجي وویل ما چې هغې ته کوم درس ویلی و هغه به د حشیشانو په وهم او ګمان کې هم نه وي. ناجي وویل اوس د صلاح الدین ایوبي له ستوني د شرابو ګوړ تېرول پاتې دي. ناجي بهر د قدمونو خرپار واورېده، هغه په منډه بیرون ووت. هغه زکویا نه وه، کوم صفاهي را روان و. ناجي له لرې نه د صلاح الدین ایوبي خیمې ته وکتل، پردې غوړېدلې وې او بهر ساتونکي ولاړ و. هغه دننه ولاړ. اوروش ته یې وویل اوس زه په ډاډ سره ویلی شم چې زما زکویې بت مات کړی دی. د شپې وروستی پار و چې زکویا د صلاح الدین ایوبي له خیمې راووتله. د ناجي د خیمې په ځای بل لوري ته ولاړه. په لاره کې یو سړی ولاړ و چې تن یې له سره تر پښو یو رنګ ټوټې پوښلی و. هغه په ورو ورو زکویې ته غږ کړ. هغه سړي ته ورغله. هغه سړي یوې خیمې ته بوتله. ډېر وخت وروسته له خیمې راووتله او د ناجي د خیمې پر لور روانه شوه. ناجي تر دې مهاله ویښ و او څو کرتې راوتلی و او د صلاح الدین ایوبي د خیمې پر لورې کتلی و چې زکویې خو صلاح الدین ایوبي په خپل دام کې ګیر کړی دی او هغه د اسمان له حسب د ناجي د ذهنیت د ټیټ همتۍ په لورې راکش کړی دی. هغه وویل اوروشه شپه خو تېره شوه او هغه تر اوسه رانغله. اوروش وویل هغه به اوس راځي هم نه، د مصر امیر به هغه له ځانه سره بوځي. داسې ملغلرې شهزادګان نه واپس کوي. تا پر دې خبره هم باور کړی دی؟ ناجي وویل نه، ما د خپل چال پر دې اړخ سوچ نه و کړی. اوروش وویل آیا دا نشي کېدای چې د مصر امیر له زکویې سره په اصولي توګه واده وکړي او په دې حالت کې به بیا؟ ناجي وویل هغه خو هوښیاره ده، خو پر یوه ډمه څه باور؟ هغه د یوې ډمې لور ده او ازمویل شوې هنرمنده ده، دوکه هم کولی شي. هغه په سوچونو کې ډوب و چې زکویا پر خیمه ورننوتله. هغې وخندل، ویې وی د خپل امیر بدن وزن کړه او هماغومره سره زر راوړه. تاسې ما ته همدا انعام ټاکلی و که نه؟ ناجي په بېصبرۍ سره وپوښتل لومړی ووایه چې څه وشول؟ زکویې ځواب ورکړ څه چې تاسې غوښتل. تاسې ته دا چا ویلي و چې صلاح الدین ایوبي ډبره ده، پولاد دی او هغه اوس په دې خاورې باندې په مسلمانانو د الله جل جلاله له لوري سیوری دی؟ هغې پر ځمکه پښه ووهله او ویې ویل هغه تر دې شګې هم کاواکه دی چې د باد کوچنۍ کوچنۍ څپې هم الوزولی شي. اوروش وویل ستا د ښکلا او خوږو خوږو خبرو جادو هغه شګه کړی، او کنه هغه کمبخت خو تر تیږې هم کلک دی. زکویې وویل هو، هغه نه ماتېدونکې ډبره وه، اوس د شګو ټوپنۍ شو. ناجي وویل زما په باب څه خبرې وې؟ زکویې ځواب ورکړ هو، پوښتنې یې کولې ناجي څنګه سړی دی؟ ما ورته وویل چې که تاسې په مصر کې په چا باندې اعتماد کول غواړئ نو هغه یوازې ناجي دی. هغه وپوښتل چې ته هغه څنګه پیژنې؟ ما ورته وویل هغه زما د پلار دوست دی، زموږ کور ته راغلی و او زما پلار ته یې ویل زه د صلاح الدین ایوبي غلام یم، که ما ته په سمندر کې د ټوپ وهلو امر وکړي زه به دا کار وکړم. بیا ما ته وویل ته یو پتمنه نجلۍ یې. ما ورته وویل زه ستاسې وینځه یم، ستاسې هر امر په سر سترګو منم. ویې ویل یوه شېبه راسره کښېنه. زه له هغه سره کښېناستم. بیا نو که هغه ډباره و موم شو او ما موم په خپل قالب کې واچوه. له هغه چې رخصتېدم ویل یې بخښنه غواړم، ما په خپل ژونداني کې لومړی ګناه کړې ده. ما ورته وویل دا ګناه نه ده، تاسې له ما سره دوکه ونه کړه. زه مو د پادشاهانو په څېر حاکمانه لهجه راونه غوښتم. زه په خپله راغلی وم، بیا هم راځم. زکویې هره خبره ازادانه وکړه. اوروش زکویې ته شاباسۍ او ناجي ته مبارکي وویله. د خیمې ووت. د بیدیا له دغې مرموزې شپې چې کوم سبا راښکاره شو هغه تر نورو صحرایي سهارونو مختلف نه و، خو د دغه سهار په خپله تیاره سینه کې یو راز ساتلی و چې ارزښت یې هغه د اسلامي سلطنت عمره و چې د قیام او استحکام خوبونه یې صلاح الدین ایوبي لیدلي وو او د دغو خوبونو د تعبیر له عزم سره زلمی شوی و. تیره شپه چې په بیدیا کې کومه پیښه شوې وه د هغې دوه اړخه و. له یوه اړخه یې یوازې ناجي او اوروش خبر و
د دویم اړخ د صلاح الدین ایوبی ساتونکو ډله خبره و او صلاح الدین ایوبی د استخباراتو مشر علي بن سفیان او زکویا درې داسې کسان وو چې د پیښې له دواړو خواو خبر وو. ناجی صلاح الدین ایوبی او د هغه ملګری په ډیر پرتم او درناوي رخصت کړ. په لاره کې سودانی پوځ په دواړو خواو کې ورته ولاړو. د صلاح الدین ایوبی زنده‌باد نارې وهلې، خو صلاح الدین ایوبی د نارو په جواب کې د لاس خورولو، مسکی کېدلو او نورو تکلفاتو هیڅ پروا ونه. د ناجی سره خدای فامانی وکړه او پر خپل آس یې لنګا ته واړول. آس یې په ځغاسته کړ. په هغه پسې د ساتونکو او نورو ملګریو آسونو هم چارګامي وهلې. چې مرکزی دفتر ته ورسېد، علي بن سفیان او یو تن مرستیال یې له ځانه سره دننه بوتلل. دروازه یې له دننه بنده کړه. ټوله ورځ د دفتر په کوټه کې بند و. لمر پرېوت، تیاره شوه. کوټې ته دننه خوراک خلاصه چې اوبه هم ورنه وړل شوې. کوټې ته دننه خوراک خلاصه چې اوبه هم ورنه وړل شوې. ډېره شپه تېره شوې وه چې درې واړه بهر راووتل او خپلو کورونو ته لاړل. علي بن سفیان چې له هغو نه جلا شو، نو د ساتونکو یو تن قومندان ودراوه. ویې ویل: محترمه، زموږ دنده ده چې امر ومنو او ژبې باندې وساتو، خو زما په ټولۍ کې ناهیلي او بې اطمیناني غوندې را پیدا شوې ده. زه په خپله همدغه حالت سره مخ یم. علي بن سفیان ورته وویل: څنګه ناهیلي؟ ساتونکي وویل چې یو پوځ ته د شراب څښلو اجازه شته، نو موږ ته ولې نشته؟ علي بن سفیان رحمه الله وویل: د دې پوښتنې ځواب به څو شپې وروسته وګورې، ای زما همسنګره وروره. بیا قومندان وویل: که تاسې زما شکایت بې ادبي وګڼئ نو سزا راکړئ، خو زما دا شکایت هم واورئ. موږ خپل امیر د خدای یو غوره انسان ګڼو او پر هغه مو سر و مال قربانوو. خو د شپې د هغه خیمې ته یوه ډمه ورغلې وه. قومندان چې خبره پوره کړه، علي بن سفیان وویل: تا هیڅ بې ادبي ونه کړه. ګناه که امیر وکړي یا غلام، په سزا کې هیڅ فرق نشته. ګناه په هر حال کې ګناه ده. زه تاسې ته ډاډ در کوم چې د ډمې او امیر په پټ ملاقات کې له ګناه سره هیڅ اړیکې نه وي. قومندان وویل: دا څه و؟ په جواب کې علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل: اوس یې نه وایم، په قرار به د وخت په تیریدو سره تاسې ټولو ته څرګنده شي چې د شپې څه شوي. هغه د قومندان پر اوږه لاس کېښود او ویې ویل: زما خبره په غور واوره عامر بن صالحه، ته پخوانی عسکر یې، ښه پوهېږې چې د پوځ د مشرانو یو څه رازونه وي چې ساتنه یې پر موږ ټولو فرض ده. د مصر د امیر خیمې ته د ډمې ورتګ هم یو راز دی. خپل سپاهیان په شک کې مه اچوه او چاته یادونه قدرې هم ونه کړې چې د شپې څه شوي. قومندان د علي بن سفیان له پوهې او کارنامو خبر و. ډاډه شو او د خپل ټولي شکونه یې لرې کړل. سبا ورځ صلاح الدین ایوبي د غرمې ډوډۍ خوړله چې خبر ورکړل شو چې ناجی د لیدلو لپاره راغلی دی. صلاح الدین ایوبي چې له خوړو اوزګار شو، له ناجی سره یې وکتل. د ناجی له څېرې څرګندېدله چې وېرېدلی دی او په قهر هم دی. هغه په تلتړۍ لهجه وویل: محترم امیر صاحب، آیا دا حکم تاسې کړی دی چې د سوداني ساتونکي پوځ 50,000 کسان دي د مصر په هغه پوځ کې مدغم کړای شي چې په دې وروستیو کې تیار کړل شوی دی؟ صلاح الدین ایوبي په صبر او زغم سره وویل: ناجی، هو، ما پرون ټوله ورځ او د شپې یو څه ډېر ژور فکر او دقت وروسته دا پرېکړه کړې ده د کوم پوځ چې ته یې قومندان یې، هغه د مصر په پوځ کې داسې ګډ کړی شي چې په هر کنډک کې سودانیان یوازې 10% کې وي، او تا ته به دا امر هم په لاس درغلی وي چې ته به وروسته تر دې د دې پوځ سپاسالار نه یې، ته به د پوځ مرکزي دفتر ته راشي. ناجی وویل: علي مقامه، ما ته د کوم جرم سزا راکول کېږي؟ صلاح الدین ایوبي وویل: که ستا دا پرېکړه خوښه نه وي، استعفا وکړه. ناجی وویل: داسې ښکاري چې زما پر خلاف توطیه جوړه شوې ده. ستاسې لوړ فکر او ژور نظر باید ښه څېړنه کړې وای. په مرکز کې زما بې شمېره دښمنان دي. صلاح الدین ایوبي وویل: دوسته، ما دا پرېکړه د دې لپاره کړې ده چې زما په اداره او پوځ کې د توطیو لړۍ د تل لپاره پای ته ورسېږي، او دا پرېکړه مې له دې امله کړې ده چې که په پوځ کې د چا رتبه هر څومره لوړه او یا ټیټه وي، چې شراب ونه څښي، چغې سورۍ ونه وهي، خرمستي ونه کړي، او د پوځ په جشنونو کې سندرې او ګډاګانې نه وي. ناجی وویل: محترمه، ما له تاسې محترم نه اجازه غوښتې وه. صلاح الدین ایوبي وویل: ما د شراب او موسیقي اجازه دې لپاره درکړې وه چې دا پوځ په خپل اصلي حالت کې وګورم.
کوم ته چې تاسو د اسلامي امت پوځ وایي زه 50,000 عسكر ګوښه کولای نشم د مصری پوځ سره یو ځای کوم او د کروڑو اصلاح کولی غواړم دا هم واوره چې په موږ کې څوک مصری سوداني شامي او عجمي نشته موږ مسلمانان یو زموږ بیرغ او دین یو دی ورونو یعنی دا قومونه او قبیله یوازې د یو بل د پیژندګلوي لپاره خدای تعالی پیدا کړي خیر ناجی ویل محترم امیر صاحب تاسو خو به دومره سوچ کړی وای چې ماته به څه حیثیت پاتې شي صلاح الدین ایوبی ویل د کوم حیثیت چې اهلیت لري خپل ماضی ته خپل وګوره ضروري نه ده چې د خپل کارنامو داستان لمانه واوري فورا بیرته ولاړ شه د خپل پوځ د صفاهیانو وسایلو څاروي د خوراک او نورو لیستونو جوړ او زما مرستيال ته وسپاره هله لرم چې په اوو ورځو کې زما امر عملی کړی شي ناجید څه ویل غوښتل خو صلاح الدین ایوبی د مناقات د کوټې وو دا خبره د ناجید عیاشی پټ کور ته هم رسیدلې و چې زکویه ته د مصر امیر ټوله شپه د ملاقات شرف وربخلې دي د زکویه پر خلاف د کینې اور د پخوانه خور شوی د هغې د راتګ ډیره لږه موده شوی و خو ناجی له لومړۍ ورځې نه هغه له ځانه سره ساتله هغه د لږې شیبې لپاره هم هغه پټ کور کې نه پرېښوده چیرې چې د هغه زړه ته نږدې نڅاګرې نجونې اوسېدې زکویې ته یې جلا کوټه ورکړې وه هغو ته دا معلومه نه وه چې ناجي هغې ته د صلاح الدین ایوبي د موم کولو درس ورکوي او هغه پر کوم ډیر لوی ورانکاري پروګرام کار کوي ډیر دمو بچي لیدل کباب بشوي چې زکویې ناجی خپل واک راوستي دی او د هغه پزړه کې د دوی پر خلاف نفرت پیدا کړی دی د ناجی د پټ حرام دونجونو د زکویې د لمنځه وړلو فکرونه کول اوس چې هغوی دا هم ولیدل چې زکویا د مصر امیر دومره خوخه کړی ده چې ټول شپه په خیمه کې ساتلی و هغوی لیونی غوندي شوي د هغې د لمنځه وړلو یوازینی لاره چاره وژنه وه خو د وژنې دوه لارې کېدای شوې یا زهر ورکول او یا د خوب په حالت کې وژل ځکه چې زکویا بهر نه راوتله او د زهر ورکولو لپاره څوک ورتللی نه شول دغه دواړو د حرم سرای تر ټولو چالاکه ملازمه په خپل اعتماد کې راوستي وه هغې ته به انعام پیسې ورکولې کله چې د هغو کینه له حده واوړېده او سترګې خوني شوې نو یې ملازمې ته د هر څومره بدلې ورکولو په بدل کې خپل هدف بیان کړ دا ملازمه ډیره چالاکه او هوښیاره وه ویل د ناجی هستوګنځي ته ورتګ او زکویې ته زهر ورکول امکان نه لري په خپل وخت او ځای کې د خنجر په وسیله وژل کېدای شي د دې لپاره وخت پکار دی وعده یې وکړه چې هغه به د زکویې تګ راتګ تعقیب کړي کېدای شي زر کومه موقع په لاس ورشي دغه بدکارې ښځې دا هم وویل که موقع په لاس ورنغله نو د حشیشانو مرسته به جلب کړي خو هغوی ډیره زیاته اجره غواړي دواړو نجونو وعده ورکړه چې هر څومره زیاته اجره وغواړي ور به یې کړي ناجي د ډېرې غوسې په حال کې په خپله کوټه کې قدم واهه زکویې د هغه د غوسې د سړولو لپاره ډېر کوښښ کاوه خو هغه نور هم په غوسه کېده زکویې ورته په څلورم ځل وویل تاسې ما هغه ته ورپرېږدئ زه هغه په لوم کې ګیروم ناجي په غوسې سره وویل ستا ورتل بېکاره دي هغه کمبخت فرمان صادر کړی دی چې عمل پرې هم پیل شوی دی هغه زه په یوه ځای کې هم پرې نه ښودم ستا جادو پر هغه ونه چلیده ما ته پته ده چې زما پر خلاف توطیه کوونکی څوک دی هغوی زما له پرمختلونکي حیثیت سره کې نه لري زه د مصر امیر کېدونکی وم ما د دې ځای پر امیرانو حکومت کړی حال دا چې زه یو معمولي غوندې قومندان وم اوس خو زه قومندان هم پاتې نه شوم هغه څوکیدار راوغوښت او ورته ویې ویل اوروش راولئ د هغه همراز او مرستیال اوروش راغی ناجي له هغه سره په همدې موضوع خبرې وکړې هغه ته کوم نوی خبر نه اوراو تر دې د مخه هم له اوروش سره د صلاح الدین ایوبی د فرمان په باب مفصل خبرې اترې کړې وي خو دواړو د هغه پر خلاف د کوم کار په باب فکر کړی نه و اوس د هغه په مغزو کې یو کار ورګرځېدلی و هغه اوروش ته وویل ما د ځوابي عمل په باب فکر کړی دی اوروش وویل څه کار ناجي وویل بغاوت اوروش غلی کتل ناجي وویل ولې حیران شوې ته ګمان کوي چې دا 50,000 فوز ما ته وفادار نه دی آیا هغوی ما او تا د صلاح الدین ایوبی په پرتله خپل مشران او خیرخوا نه ګڼي آیا ته خپل فوز په دې خبره د بغاوت لپاره تیارولای نشې چې مصر ستاسې دی خو ایوبی مو د مصریانو غلامان کوي اوروش سوړ اسویلی وکړ ویې ویل ما په دې اړخ غور کړی نه و د بغاوت کار خو په یوه اشاره کېدای شي خو د مصر نوی فوز بغاوت غلی کولی شي او د مصر فوز ته مرسته هم را رسېدلی شي
د حکومت سره د ټکر کولو د مخه باید ټول اړخونه وسنجول شي. ناجی ځواب ورکړ ما پرې غور کړی دی. زه عیسوي پادشاهان د مرستې لپاره راغواړم. ته دوه استازي تیار کړه. هغوی باید ډیر لري ولاړ شي. راشه زما خبرې په دقت سره واوره. زکویه ته خپل کوټې ته ولاړه شه. زکویه خپل کوټې ته ولاړه او هغوی دواړه ټول شپه په خپل ځای کې ناست. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د دواړو پوځونو د یوځای کولو وخت اوه ورځې ټاکلی و. کاغذي چارې روانې وې. ناجي ورسره پوره مرسته کوله. 4 ورځې تېرې شوې وې. ناجي په دې دوران کې یو ځل بیا له صلاح الدین ایوبي سره ولیدل، خو هیڅ شکایت یې هم ونه کړ. مفصل راپور یې ورکړ او هغه یې ډاډه کړ چې په 9مه ورځ به دواړه پوځونه یو ځای شي. د صلاح الدین ایوبي مرستیال هم ډاډ ورکړی و چې ناجي په پوره امانتدارۍ سره مرسته کوي. خو د علي بن سفیان راپور ترې وحده تشویش وړ. د هغه د استخباراتو ادارې خبر ورکړی و چې د سوداني پوځ په سپاهیانو کې بې باوري او ورختایي لیدل کېږي. هغوی له مصري پوځ سره په یو ځای کېدلو خوښ نه دي. د هغوی په منځ کې اوازې خپرې دي چې په مصري لښکر کې د ګډون له امله به د هغوی حیثیت د غلامانو په حیث وي. د غنیمت مالونه به نه ورکول کېږي او د باروړونکو کار به ترې اخیستل کېږي. تر ټولو غټه خبره خو یې دا وه چې د شراب څښلو اجازه به هم ونه لري. علي بن سفیان دغه راپورونه صلاح الدین ایوبي ته ورسول. صلاح الدین ایوبي ورته وویل چې دا وګړي له اوږدې مودې راهیسې په مزو چړچو اخته دي. په یقیني ډول به یې نوی بدلون خوښ نه وي. زه هیله لرم چې هغوی به له نویو حالاتو او چاپېریال سره عادت شي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وپوښتل له هغې نجلۍ سره دې ولیدل که نه؟ علي ځواب ورکړ له هغې سره لیدنه امکان نه لري. زما سړی بریالي شوي نه دي. ناجي هغه بندي کړې ده. تر دې حالاتو یوه شپه وروسته چې د شپې تیاره نوې خپره شوې وه، زکویه په خپله کوټه کې وه. ناجي له اوروش سره په خپله کوټه کې ناست و. د آسونو د قدمونو غږونه یې واورېدل. هغې پرده پورته کړه. ویې کتل بهر د څراغونو په رڼا کې هغې 2 سپاره له آسونو د راکوزېدو په حال کې ولیدل. له جامو نه سوداګر ښکارېدل، خو چې له آسونو راکوز شول د ناجي د کوټې په لوري روان شول. د هغوی له مزل نه معلومېدل چې سوداګر نه دي. په دې کې اوروش بهر راووت. دواړو سپرو چې ولیدل ودرېدل. اوروش ته یې عسکري سلام وکړ. اوروش د هغوی نه راتاو شو. د هغوی جامې وکتلې. بیا ورته وویل وسله وښایي. دواړو په چټکۍ سره چغې خلاصې کړې. وسله یې وروښوده. له هغوی سره وړې تورې او یوه پیچ قوزه وه. اوروش له ځانه سره ننه ایستل. پیردار یوې خواته ولاړ و. زکویه په ژور سوچ کې ډوبه شوه. هغه له خپلې کوټې راووتله او د ناجي د کوټې پر لور روانه شوه. خو پیردار په دروازه کې ودروله. ویې ویل چې هغه ته امر شوی دی چې دننه څوک ورپرې نږدي. زکویې ته هلته دومره واک ورکړل شوی و چې پر قومندانانو یې هم امرونه کول. د پیردار په منع کولو هغه وپوهېده چې خاصه خبره ده. د هغې په یاد شول چې 2 شپې د مخه ناجي اوروش ته ویلي و چې زه عیسوي پادشاهان د مرستې لپاره راغواړم. ته 2 قاصدان تیار کړه. هغوی به ډېر لرې ځي. او بیا یې زکویې ته خپل ځای ته د تللو ویلي و او د بغاوت خبرې هم کړې وې. تر دې ټولو سوچونو وروسته هغه بیرته خپل ځای ته ولاړه. د هغې او ناجي د ځانګړې کوټې ترمنځ یوه دروازه وه چې له بلې خوا بنده وه. هغې له دروازې سره غوږ ونیو. د ناجي د کوټې غږونه ورو وو. په څه خبره پوه نه شوه. لږه شېبه وروسته یې د ناجي لوړ غږ واورېده. له ابادیه لرې ځئ. که څوک مو په شک کې د نیولو کوښښ وکړي نو تر هر څه لومبی دا پیغام له منځه یوسئ. له مرګه مه ویرېږئ. هر څوک مو چې مخه نیسي ویې وژنئ. ستاسې سفر د 4 ورځو دی. په 3 ورځو کې د رسېدلو هڅې وکړئ. لوره یاد ساتئ. سویل ختیځ. دواړه سړي بهر راووتل. زکویه هم بیرون راغله. هغې ولیدل چې هغوی دواړه پر اسونو سپرېدل. ناجي او اوروش هم دواړه بهر ولاړو. ممکن د سپرو مخه ښې راوتلي وو. سپاره ډېر په توندۍ سره روان شول. ناجي زکویه ولیدله. ځان ته یې وروبلله او ورته ویې ویل زه بهر ځم. کارونه زیات دي. ته آرام وکړه. که یوازې دې زړه تنګېږي په حرمسرای کې چکر ووهه. بیا راشه. زکویه وویل هو، له کله نه چې زه راغلی یم بهر وتلی نه یم. ناجي او اوروش لاړل. زکویه چغه پر تن کړه. پیچقوزه یې په کمربند کې ننه ایستله او د حرمسرای په لوري روانه شوه. هغه ځای 200 ګزه لرې و. هغې ناجي ته دا څرګندول غوښتل چې حرمسرای ته ورغلې ده.
حرم سرای ته چې ننوتله نو د هغه ځای اوسیدونکي حیران پاتې شوې. ویې لیدل چې هغه په لومړي ځل هلته ورغلې وه. ټول ورته په مینه او درناوي ښه راغلاست ووایي. هغه دواړو نجونو هم ورته په خیر راغلی ووایي چې هغوی یې وژل غوښتل. زکویه ټولو ته ورغله، له هر یوې سره یې خبرې وکړې او بېرته را روانه شوه. هغه تجربه کاره ملازمه هم هلته وه چې هغو نجونو ورته د زکویې د وژنې هم ویلي وو. هغې زکویې ته په ډېر غور سره وکتل او بهر ووتله. د حرم سرای او د ناجي د هستوګنې ترمنځ لوړې ژورې وې. زکویه چې له حرم سرایه راووتله د ناجي د هستوګنې پر ځای په ډېره چټکتیا سره بل لوري ته روانه شوه. هلته پلندۍ هم وې، خو زکویه ترې وړاندې روانه وه. په هغې پسې 10-15 قدمه وروسته یو تور سیوری هم روان و. هغه کوم انسان کېدای شو، خو له سره تر پښو پورې په تور څادر کې پټ توره بلا ښکارېده. زکویه چې خپل مزل تیز کړ، دې تورې بلا تر هغې هم مزل چټک کړ. په مخه کې ګڼ بوټي وو. زکویه په هغه بوټي کې پټه شوه. توره بلا هم غایبه شوه. له هغې ځایه کوم 2.5 یا 300 ګزه وړاندې د صلاح الدین ایوبي هستوګنځای و چې شاوخوا ته یې د پوځ لوړ رتبه وګړي هم اوسېدل. د 5مې برخې پای.